أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. د طلاق ذکر مخکې څو آیاتونو مبارکو کې ذکر شو. اوس په دې آیت مبارک کې د طلاق متعلق مزید احکامات الله پاک مونږ ته بیانې. خاوند سره د طلاق اختیار دی، دا اختیار زنانه ته نه دی ورکړی. که زنانه ته یې ورکړی وی نو د زنانو متعلق حدیث مبارک کې راځي ناقصات العقل والدین، د دې عقلم ناقص دی او د دوی دین هم ناقص دی. نو چا تپوس وکړو چې عقل او دین څنګه ناقص دی؟ نبی علیه السلام ورته فرمایل چې په قرآن مجید کې الله پاک چې کله د شهادت او د گواهی ذکر کړی دی نو د یو نارینه گواهی د دوو زنانو د گواهی برابر ګرځولې ده. دوه زنانه دا په شهادت کې د یو نارینه برابر دي. او د سوره بقره په آخر کې د هغې وجه ذکر کړې ده ان تدل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. که د یوې زنانه نه خبره هیره شي نو دا بله به ورته وریاده کړي چې دا خبره داسې وه، د هغې ذهن ته به هم راشي. نو دا د عقل هغه نقصان دی. بیا تپوس شو د دین نقصان یې څه دی؟ نبی علیه السلام وفرمایل چې هغې باندې حیض او نفاس بیماری راځي، د هغې په وجه مونځ پاتې کېږي، روژه پاتې کېږي، د قرآن مجید تلاوت پاتې کېږي، نو دی د دین نقصان دی. نو په دې وجه باندې د طلاق و اختیار دی زنانه ته نه دی ورکړی، دی نارینه ته ورکړی دی. او د دریو طلاق و اختیار دی د خاوند سره. نو که د یو استعمالی هم دته اختیار دی او که د درې واړه په یو ځای استعمالی هم دته اختیار دی. لیکن په جایزو خبرو کې طلاق دا خبره دا د الله په نزد باندې ناخوښه کار دی. الله پې خفه کېږي په دې باندې، ځکه د دوو کسانو جدایي نه راځي په دې، بلکې د دوو خاندانونو جدایي پې راشي. همیشه دپاره هغه غم خادي د یو بل سره هغه ختم شي. نو څو پورې چې ګزاره کېدی شي او کور روان پاتې کېدی شي نو طلاق ورکول نه دي پکار. او چې کله مجبوری شي د دوانو مزاج برابر نه دی، کور یې سمې نه خوري، نو بیا طلاق دا بیا ثابت دی.
یو صحابي دی حضرت ثابت ابن قیس رضی الله تعالی عنه د هغه بیبي وه چې ډېره زیاته ښایسته وه او د قد نه چیتو پست قدو او رنګ نم تورو. نو هغه زنانه راغله نبی علیه السلام ته شکایت وکړو. اول د خاوند صفت بیان کړ چې زما خاوند ډیر دیندار دی، زما پوره خیال ساتي، زما نان نفقه هر څه ماته راکوي، نیک انسان دی، عبادت گزار دی، خو د رنګ نه او د قد نه داسې دی چې زه ورته وګورم نو ما دې ته لږه کرکه غوندې راځي، نفرت مې پې پیدا کېږي. نو په دې کې اوس زما ایمان ته خطره ده، ځکه خاوند دی، د خاوند خو حق شته دی، نفرت کول د خاوند نه دا خو ګناه ده د ښځې دپاره. اوس وایي زه مجبور یم، زما مزاج ورسره برابر نه دی. نبی علیه السلام هغې ته د طلاق اخیستلو اجازت ورکړو. د هغې مجبورۍ ته یې وکتل چې د هغې ایمان ته په دې کې خطره پیدا کېدله. نو چې کله داسې حالات راشي بیا د طلاق حق استعمالول پکار دي. او طلاق خو درې دي او دلته دوه طلاقه ذکر کړي دي. الطلاق مرتان یو ځل، مرتان دوه ځله. او دا طلاق رجعي ذکر کړي دي. رجعي هغې طلاق ته ویلی شي چې په هغې کې په عدت کې دننه رجوع کېدلی شي. خاوند وایي چې زه رجوع کومه، قولي رجوع وکړه، په زباني ویلې چې ما دا ښځه خپله نکاح کې بحال وساتله، یا هغې ته ورنږدې شو، دا عملي رجوع ده، نو ښځه د ده په نکاح کې بحال پاتې ده، که یو طلاق یې ورکړی دی او که دوه طلاق یې ورکړي دي. خو رجعي هغې طلاقو ته ویلی شي چې په هغې کې د طلاق لفظ استعمال شوي ښکاره، نو دې ته رجعي طلاق ویلی شي. نو دغه رجعي طلاق وایي دا خو صرف دوه کرته دي. یو طلاق یې ورکړو په هغې کې رجوع وکړله، نو د یو طلاق حق ترې نه لاړه خو اثر یې ښکاره نه شو د طلاقو، ځکه ښځه د په نکاح کې بحال پاتې شوله. بیا بل طلاق ورکړو څه وخت پس بیا یې رجوع وکړله په عدت کې، نو دوه طلاقه په شماره کې برابر شو، خو اثر نه دی بچ شو د طلاقو، ځکه د په عدت کې دننه رجوع وکړله. او که چېرې عدت ترې نه تیر شو نو د عدت نه پس بیا د نوې نکاح اختیار شته دی، خو په هغې کې د ښځې رضامندي شرط ده چې ښځه راضي ده د خاوند سره، نو نوې نکاح کولی شي په طلاق رجعي کې. یو طلاق یې ورکړی دی که دوې ورکړي دي، په دې کې رجوع هم کولی شي په عدت کې، او د عدت تېرېدلو نه پس نوې نکاح هم کولی شي. اوس یو ځل طلاق ورکړو په هغې کې رجوع وکړه، بیا بل طلاق ورکړو په هغې کې هم رجوع وکړه، نو د سره د یو طلاق حق پاتې دی. دوه خو ترې نه تللي دي، اثر خو په عدت کې رجوع کړې ده، د هغې اثر یې ختم کړی دی، خو هغلته پټ ولاړ دي دواړه، د یو طلاق حق پاتې دی. نو که دا دریم طلاق یې ورته ورکړو بس خبره بیا د ختمه شوله. دې پسې بیا بل آیت کې د دریو طلاقو مسله به بیانېږي. نو دلته دوه کراته دې د بنیاد باندې ذکر کړل چې د دریم طلاق ته رسېدل اډو په کار نه دي. که خامخا سړی طلاق ورکوي نو یو دې ورکوي یا دې دوه ورکوي، نو په دې کې دوانو ته بیا د سوچ او فکر مقام میلاویږي. خاوند هم سوچ وکړي، ښځه هم سوچ وکړي چېرې که دا کور جوړېږي یا پکې جرګه کښېني نو هغه کور واپس جوړ شي، که عدت تېر شوی هم دی بیا پکې روغه جوړه وشي، نوې نکاح پکې وشي. خو په دریو طلاقو کې بیا گنجایش نه پاتې کېږي، نه په عدت کې رجوع کولی شي، نه د عدت نه پس نوې نکاح کولی شي. یو خو دا مسله ذکر کړله. اوس د طلاقو کې چې کوم د جاهلیت د زمانې رسم و رواج و، د هغې د طلاقو څه حد مقرر نه و. طلاق به یې ورکړو بیا به یې رجوع وکړه، بیا به یې بل طلاق ورکړو بیا به یې رجوع وکړه، نو ښځې ته به یې په دې کې تکلیف ورکو او هغه به یې دې ته مجبوره کوله چې دا ښځه مال سره راکړي، نو زه به بیا آزاده کړمه. نو دا هم د زنانو سره ظلم دی چې خاوند یې تنګوي په دې نیت باندې چې دا ښځه د طلاقو مطالبه وکړي او زه ورته ویم چې ما د مهر د کوم اغستی هغه واپس راکړه، یا مهر ما نه دی درکړی نو دا ما ته معاف کړه، نو زه به دې آزاده کړم، طلاق به درله درکړم. که دا غلطي د خاوند د طرف نه د زنانه غلطي نه وي نو خاوند ته حق نشته دی چې هغه د زنانه باندې مهر معاف کړي، یا کم مهر یې ورکړی دی هغه ته واپس والي، یا یې ورله د خپل طرف نه څه تحفې تحایف ورکړي مهر نه علاوه، نو د هغې د اخیستلو حق خاوند ته حاصل نه دی. دا د خاوند دپاره حلال نه دي بلکې دا حرام دي.
او کچره غلطی د زنانه د طرفی نو هغې ته د خلع اختیار ورکړی دی چې دا د خاوند خلاف لاړ شي د قاضي عدالت ته فیملی کورټ ته لاړ شي هلته درخواست وکړي چې زما دا خاوند زما حقوق نه ادا کوي زما نفقه نه راکوي ما سره ظلم زیاتې کوي نو د عدالت به دا خاوند مجبوره کړي دې ته چې ته د ښځې له طلاق ورکه عدالت سره اختیار نشته دی چې عدالت د خپل طرف نه ډیګري ورکړي ځکه کومه ډیګري چې عدالت یک طرفه ورکړي نو که خاوند بیا راشي حاضر شي هغه پکې درخواست وکړي نو هغه ډیګري ماتیږي بیا کیس شروع شي نو دې نه معلومه شوله چې دغه قاضي سره دا اختیار نشته دی خو په هغه صورت کې هغه قاضي او جج سره اختیار شته دی چې د خاوند د طرف نه ظلم زیاتې ثابت شي او طلاق هم نه ورکړي نو بیا عدالت ته اختیار شته دی چې هغه د خاوند د طرف نه طلاق ورکړي او دې ته خلع ویلی شي یا دا خاوند هغې سره رضا شي په خلع باندې عدالت ته ښځه نه ده تللی کور کې جرګه کېناستله او د غلطي د ښځې د طرفه ده نو خاوند ورته وایي چې ټیک ده زه به دې پرېږدم طلاق به درکړمه او ته به ماله چې کم مهر مې درکړی هغه به واپس راکې یا کم مهر زما په ذمه ستا پاتې دی نو هغه به راته معاف کې نو په دې باندې صلح وشوله نو خاوند طلاق ورکړل دا خلع ده نو دا ښځې ته د دغې خبرې اختیار شته دی خو په خلع کې د خاوند رضامندي شرط دی چې دی رضا وي او دی ورته ووایي چې او زه تا ازادومه اوسو د دغې مهر نه زیات څه د هغې نه اخیستل نو امام شافعي رحمه الله فرمایي چې اجازت خاوند ته شته دی چې که دی ورته ووایي چې دا مهر به م راته پرېږدي او د دې مهر نه علاوه نور به ماله سره کې نو ښځه خو مجبوره او د خاوند نه ځان ازادومه په شلق دی ولګي دا مهر هم پاتې او ورته نو که څه غواړي هغه هم ورکومه خو چې زه د دې عذاب نه او د دې تکلیف نه ځان آزاد کړم نو امام شافعي رحمه الله د دې خبرې اجازت ورکوي چې او د مهر نه زیات که څه اخلي دا خاوند د دې ښځې نه مثلا دا ورته ووایي چې تا پرېږدمه زه خو به ځان له بل واده کومه نو ستا په واده مې هم دومره خرچه شوې ده اوس بل واده کوم په هغې مې هم دومره خرچه کېږي دومره پیسې به م ورسره ماله راکړې مهر به م پرېږدي او دومره به نور نقد مال ماله راکړې نو امام شافعي رحمه الله فرمایي چې دا جایز دي امام ابو حنیفه رحمه الله چې موږ د چا په مذهب باندې یو نو هغې فرمایي چې د مهر نه زیات اخیستل هغه جایز نه دي او هغې دغه واقعه د حضرت ثابت ابن قیس رضی الله عنه بیانوي چې کومه زنانه راغله چې زما د دې خاوند نه نفرت د د رنګ په وجه او د قد په وجه باندې زما ایمان ته خطره ده نو زه دنه ځان ازادول غواړم نبی علیه الصلاة والسلام هغې ته وفرمایل چې تا ته د خاوند په مهر کې کم باغ درکړی نو ته هغه واپس کولی شي نو هغې ویل چې او هغه هم واپس کومه او دومره به ورسره نور هم څه ورکړمه نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې نه نور زیات مه ورکوه خو چې دا کم مهر یې تا ته درکړی به دا هغه ته واپس که نو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې د نبی علیه السلام د دغه فیصلې نه دا خبره معلومه شوله چې د مهر نه زیات سیز اخیستل د خاوند دپاره د دغې بیبي نه د خلع په صورت کې دا د دپاره ناجایز او حرام دي که جایز وی نو هغې زنانه خو د خپل طرفه د هغې باغ سره نور هم څه ورکول غوښتل نبی علیه الصلاة والسلام هغه منع کړه چې نه نور زیات به څه نه ورکې نو دا خو د خلع مسله شوله چې زنانه د خپل طرف نه څه ورکړي د خاوند ته او ځان د دې خاوند د نکاح نه آزاد کړي بیا دې ته د الله پاک حدود ویلی دي وارثانو ته رشتہ دارانو ته حکم دی چې کچرې دا ښځه خاوند د الله پاک حدود قائم نشي ساتلی د الله په حکمونو عمل نشي کولی د یو بل حقوق ادا کولی نشي نو بیا تاسو دپاره دا خبره جایز ده چې د دوانو په منځ کې د طلاق فیصله وکړي او که نه ګزاره کېږي دوانو ته خبره وکړي خاوند ته وایي تم ګزاره کوه ښځې ته وایي تم ګزاره وکړه او کور روان پاتې کېدی شي نو بیا دې پکې د طلاقو فیصله نه کوي بلکې د روغې جوړې او د صلح خبره دې پکې وکړي الطلاق طلاق چې دی رجعي طلاق مرتان هغه دوه کرته دي او مسنون طلاق او طلاق احسن چې څه ته ویلی شي نو دا تعریف د طلاق احسن مفسرینو دا لیکلی دی چې د حالت د طهر کې د پاکۍ په حالت کې چې هغې کې خاوند دی بیبي ته نږدې شوی نه دی نو په دې کې د یو طلاق ورکړي نو چې کله عدت تیر شي بس دا په دې یو طلاق باندې د نکاح نه
آزاده شوله. نو که بیا د دې خاوند سره د عدت نه وروستو نکاح کول غواړي صحیح ده، او که بل چا سره نکاح کول غواړي هغه مکمل د دې خاوند د نکاح نه عدت تېرېدو سره آزاده شوې ده. عام طور باندې چې کوم خلق سټامونه لیکي د طلاقو، نو هغوی پکې 3 طلاق لیکي. نو هغه 3 طلاقو کې بیا د صلح او گنجایش بیا نه پاتې کېږي، لچک پکې نه پاتې کېږي. نو دغه خلقو له هم دا پکار دي یا کوم کسان ورسره ناست سټام لیکي نو ورته ووایي چې دې کې صرف 1 طلاق ولیکه. نو د 1 طلاق په نتیجه کې عدت کې رجوع کېدی شي، او د عدت تېرېدو نه پس بیا که جرګه کېناستله روغه جوړه پکې کوي، نو د 1 طلاق او 2 طلاقو نه پس دغه روغه جوړه او نکاح بیا دوباره بحال کېدی شي. لہذا که په تحریر کې هم 3 طلاق راوستل او خاوند په هغې باندې دستخط وکړو، نو بس دا ښځه مکمل آزاده شوه، د سره اوس دوباره د هغې نکاح نشي کېدی. نو فرمایي الطلاق مرتان، طلاق رجعي هغه 2 کرته دي. فامساکم بمعروف، پس ساتل دی په نکاح کې د دغه بیبي بمعروف په ښه طریقه باندې. امساک معنی ده د خپلې بیبي په نکاح کې ساتل. او تصریح یا آزادول د هغې دی د نکاح نه باحسان په ښه طریقه باندې، یا خو دې داسې وکړي چې عدت کې د رجوع کی او نکاح د بحال وساتي، او یا داسې وکړي چې رجوع دې نه کوي په عدت کې، هغه ښځه داسې تنګی نه چې عدت تیر شي بس هغه به د نکاح نه په 1 طلاق سره هم آزاده شي. اوس که دې دپاره تنګی چې بار بار طلاق ورکوي او بیا رجوع کوي، یا اسې تنګی دا ښځه چې دې نه څه واخلمه، نو د هغې باره کې فرمایي چې ای نارینهو دا اخیستل ستاسو دپاره حلال نه دي بلکې دا حرام دي. ولا یحل لکم، او حلال نه دي ستاسو دپاره یعنی حرام دي، ان دا تأخذو چې تاسو واخلئ مما د هغه څه نه آتیتموهن چې تاسو ورکړي دي دغې زنانو ته، په مهر کې هم ورکړي دي یا د تحفې په شکل کې هم څه ورکړي دي، د مهر نه علاوه هم څه ورکړي دي، نو چې تاسو د هغې نه واپس اخلئ نو دا ستاسو دپاره حلال نه دي. شیئا څه حصه د هغې یا ټول مال د مهر یا ټول تحفې تحایف چې ورکړي دي، نو که هغه ټول ترې نه اخلئ او که د هغې څه حصه ترې نه اخلئ نو دا ستاسو دپاره حلال نه دي. په دې صورت کې چې غلطي د خاوند د طرف نه بیبي کې غلطي نشته دی، نو بیا خاوند به د هغې نه څه اخلي نه. او که غلطي د زنانه د طرف وي نو بیا خاوند ته حق شته دی چې کوم مهر یې ورکړی دی بیبي ته هغه ترې واپس والي، یا نه دی ورکړی نو چې هغه د هغې بیبي باندې معاف کړي. الا ان یخافا، مگر دا چې یریږي دواړه، یعنی دا ښځه او خاوند دواړه یریږي الله یقیما حدود الله، دا چې دوی به قایم او نه ساتلی شي حدود د الله، حکمونه د الله پاک هغه به سر ته ونه رسولی شي، او د الله پاک د حکمونو خلاف ورزي به کېږي، نو بیا دواړه د روغه جوړه نه کوي بلکې د طلاق فیصله دې وکړي چې د یو بل نه جدایي اختیار کړي. فإن خفتم، نو که چېرې یریږئ تاسو ای وارثانو ای رشته دارانو د دې ښځې خاوند الله یقیمه، دا چې دوی به دواړه قایم او نه ساتلی شي حدود الله، حدود د الله، احکام د الله، په هغې باندې به عمل ونه کړی شي. که د دې دا نکاح به حال پاتې شي نو د الله پاک د حکمونو خلاف به تې کېږي، نافرماني به تې کېږي، په ګناهونو کې به مبتلا کېږي. فلا جناح علیهما، نو نشته دی څه ګناه په دې دواړو یعنی په دې ښځه او خاوند باندې. فی مفتدت به، فیما په هغه څه کې افتدت چې دا زنانه فدیه ورکي او ځان آزاد کی به په دغه څیز سره چې کوم مال ورکوي دی خاوند ته، د مهر اخیستی دی هغه واپس ورکوي، یا د هغې نه علاوه بل څه مهر څه ورکوي، څه مال ورکوي دی خاوند ته، یا خاوند مهر نه دی ورکړی هغه ورته معاف کوي، نو دا ټوله د هغې د طرف نه یو فدیه ده. د خلع حکم بیانوي چې خلع کې زنانه به څه ورکي، مهر به معاف کي، یا چې اخیستی دی نو هغه به ورته واپس ورکي، نو دا به د خاوند د نکاح نه آزاده شي، خاوند به آزاده کي. نو په دې کې په دواړو باندې څه ګناه نشته دی ځکه چې کور سمون نه خوري. تلک حدود الله، دا حکمونه او حدونه د الله پاک دي. فلا تعتدوها، نو تاسو د حد نه مه تېرېږئ، د الله د حکم نه وړاندې مه ځئ او نافرماني د الله د حکمونو مه کوئ
چې کوم د شریعت حکم دی په هغې باندې عمل وکړي. ومن یتعدى او څوک چې زیاتې وکړي حدود الله د الله د حدودونه د الله د حکمونو نه مخکې تیر شو، نافرمانی د الله پاک یې وکړله، فاولئک پس دغه کسان هم الظالمون دوی ظالمان دي. که دا ښځه خاوند دي او د الله نافرمانی کوي نو دا ظالمان دي، او که جرګې والا کسان ناست دي او هغې د یو فریق طرفداري وکړله یا غلطه فیصله یې وکړله، د دې دواړو خیرخواهي ونه لټوله، نو دغه جرګې والا دا مشران دا هم ظالمان دي. الطلاق مرتان، طلاق رجعی دو کرته دي. فامساکم بمعروف، یا په نکاح کې ساتل دي د دې بیبي په ښه طریقه باندې، او تسریح یا د هغې ازادول دي د نکاح نه باحسان په ښه طریقه باندې. ولا یحل لکم او حلال نه دي ستاسو دپاره ان تأخذوا دا چې تاسو واخلئ د دغې زنانو نه مما د هغه څه نه آتیتموهن چې تاسو ورکړي دي هغوی ته شیئا څه حصه د هغې یا هغه ټول مال ترې واخلئ. الا ان یخافا مگر دا چې یریږي دواړه یعنې ښځه او خاوند الله یقیما حدود الله چې دوی به قایم ونه ساتلی شي حکمونه د الله پاک. فان خفتم نو که چېرې تاسو یریږئ ای د دې ښځې خاوند رشته دارانو وارثانو الله یقیما دا چې دوی دواړه به قایم ونه ساتلی شي حدود الله حکمونه د الله پاک. بیا د خلع اجازت یې ورکړی دی. فلا جناح علیهما نشته دی څه ګناه په دې دواړو یعنې په ښځه خاوند باندې فیما په هغه څه کې افتدت به چې دا زنانه فدیه ورکي بدله ورکي او ځان آزاد کي په هغې باندې. تلک حدود الله دا حکمونه د الله پاک دي. فلا تعتدوها نو تاسو د دې نه تېرېږئ مه. ومن یتعدى او څوک چې وړاندې تیر شو حدود الله د الله پاک د حکمونو نه فاولئک هم الظالمون هم دغه کسان ظالمان دي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته.